په لیرو پرتو کلیوالو سیمو کې د پاکو اوبو، سړکونو او بنسټیزو خدمتونو نشتوالی د خلکو د ژوند کیفیت اغیزمنوي، خو تازه ترسره شوې پراختیایي پروژې د زرګونو کورنیو لپاره د اسانتیاوو نوې دروازې پرانیزي. دا نوښتونه نه یوازې د خلکو ورځنی ژوند اسانه کوي، بلکې د کلیو اقتصادي وده او روغتیایي وضعیت هم پراخوي. د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت مسؤلین وایي د بامیانو په 6 ولسوالیو کې د نږدې 40 میلیون افغانیو په لګښت د څښاک پاکو اوبو ول شبکې جوړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د دغه وزارت ویان لا نور الهادي عادل په وینا د دې شبکو په فعاله کېدو سره اوس د سیمې 12,000 او 600 اوسیدونکي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. د بامیانو په 6 ولسوالیو کې 19 پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې چې په یادو پروژو باندې 40 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او په دې شبکو کې په سلګونو تنه کارګرو ته د کار زمینه هم پکې برابره شوې وه او په دې شبکو په بشپړېدو سره د یادو ولسوالیو د اوسیدونکو د اوبو د نشتوالي ستونزه تر یو حده حل شوه. ښاغلی عادل زیاتوي چې په ورته مهال د غور ولایت په 6 ولسوالیو کې د 2.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د پاکو اوبو د 28 شبکو د جوړولو چارې هم پیل شوي دي. د نوموړي په خبره د دغو شبکو د کار په روانه پروسه کې به سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي او له بشپړېدو سره به یې زرګونه کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته له یوې باوري سرچینې برخمنې شي. په غور ولایت کې د 12 شبکو د رغولو چارې پیل کړې. په دغو شبکو باندې څه باندې 2.5 میلیونه امریکایي ډالر راځي او په دې شبکو کې به په سلګونه تنه د دې ولسوالیو یا د غور ولایت د ولایت اوسیدونکو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي. همداراز د دې شبکو په جوړېدلو سره به 12,000 شاوخوا کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. بلخوا د میدان وردګو د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست وایي د جغتو ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د نږدې 120 میلیون افغانیو په لګښت 124 پراختیایي پروژې بشپړې او د خلکو خدمت ته وړاندې شوي دي. په دغو پروژو کې د کلیوالي سړکونو، لویو پلونو، پلچکونو، استنادي دیوالونو او اوبهیزو کانالونو جوړېدل شامل دي. د پروژو د کار پر مهال زرګونو کسانو ته د لنډمهالې مزدورۍ زمینه هم برابره شوې وه.